وچاودل الله سبحانه وتعالی د هغه ډبرې څخه یوه ځوانه د 10 میاشتو برال به وشه راویسته. کله چې دا وشه راووتل د صالح علیه السلام په قوم کې ډېرو کسانو ایمان راوړی او حتی نږدې و چې ټولو سمودیانو پر حضرت صالح علیه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نن موږ د قوم ثمود قصه کوو چې الله سبحانه وتعالی دوی ته خپل پیغمبر حضرت صالح علیه السلام راستولی و. قوم ثمود او قوم عاد دا دواړه د یوه نیکه اولاده وه. دا دواړه د حضرت نوح علیه السلام د زوی د سام د اولادې څخه وه. د عادیانو هغه اول نیکه عاد نومېدی. د هغه نیکه د نامه په وجه دوی ټول په عاد باندې مشهوره سوه. او د قوم ثمود هغه اول نیکه ثمود نومېدی. د هغه د نامه په وجه د دوی ټول قوم د ثمود په نامه مشهوره سو. الله سبحانه وتعالی قوم ثمود ته د عربو په شمال مغربي علاقه کې یو ښار ورکړی و چې د هغه ښار نوم حجر و چې په نن سبا زمانه کې هغه علاقې ته مدائن صالح وایي. حضرت مولانا سلیمان رحمه الله په ارض القرآن کتاب کې د دې په باره کې لیکلي دي چې د دې هغه تاریخي تعمیرات چې دوی پر هوارو مځکو باندې ډېر غټ غټ تعمیرات جوړ کړي وه او دوی په غرو کې کورونه تراشلي وه. په هغه غرو کې یې ډېرې غټې غټې خونې او ډېر غټ غټ محلونه جوړ کړي وه. د دې هغه تاریخي تعمیرات تر اوسه پورې پاته دي او په دغه تعمیراتو کې د دې هغه خطونه پراته دي چې پر ډبرو باندې نقش دي چې په ایرمي او ثمودي ژبه باندې لیکلي دي. الله سبحانه وتعالی قوم ثمود ته د حضرت صالح علیه السلام قوم ته رنګارنګ نعمتونه ورکړي وه او الله سبحانه وتعالی دوی ته دا قدرت ورکړی و چې دوی ډېر په اساني باندې غرونه تراشل او په هغه غرو کې محلات او کورونه جوړول. دوی چې کله د الله سبحانه وتعالی په رنګارنګ نعمتو کې لیونیان سوه نو دوی د قوم عاد په رقم د الله سبحانه وتعالی ناشکري شروع کړه او کفر او شرک یې شروع کړي او د بتانو عبادت یې شروع کړي. الله سبحانه وتعالی دوی ته خپل پیغمبر حضرت صالح علیه السلام راواستوي. هغه مسلسل دی د دین او اسلام او د الله سبحانه وتعالی و توحید د هغه وحدانیت ته دعوتول. دوی ته دغه دعوت ورکوي چې تاسې د الله سبحانه وتعالی عبادت شروع کړئ او تاسې دغه د بتانو عبادت پرېږدئ. حضرت صالح علیه السلام خپله ټوله ځواني د دوی په دعوت کې تېره کړه. ټوله ځواني یې دوی ته په دعوت کولو کې و الله سبحانه وتعالی ته په رابللو کې تېره کړه. کله چې حضرت صالح علیه السلام سپینږوری سو او مسلسل دوی ته یې دعوت ورکوي د قوم ثمودیانو مشوره سره وکړه چې موږ به د حضرت صالح علیه السلام څخه یوه داسې غوښتنه وکړو د ده څخه به یو داسې معجزه وغواړو چې دی د هغه معجزې پر راوړلو باندې معذوره سي. دی هغه معجزه نسي راوړلی. دی د هغه معجزې د راوړلو څه عاجزه سي نو دی به موږ پرېږدي. موږ ته به دغه د توحید او د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت دعوت نه راکوي. نو مفسرینو لیکلي دي چې کله د دوی د اختر ورځ را روانه وه دوی و حضرت صالح علیه السلام ته وویل چې ای د الله پیغمبر صالحه که چیرې ته رښتیا هم د الله پیغمبر یې د الله رسول یې او موږ ته دا وایه چې د یوازې یوه الله عبادت شروع کړئ د دغه بتانو عبادت مه کوئ. سبا زموږ د اختر ورځ ده موږ د خپل بتان میلې ته باسو ته هم راسره ولاړ سه. موږ به یوه دعا د خپلو بتانو څخه وغواړو ته یوه دعا د خپل الله څخه وغواړه. که چیرې زموږ بتانو زموږ دعا قبوله کړه ته به هم زموږ د بتانو عبادت شروع کړې او که چیرې ستا الله ستا دعا قبوله کړه موږ به ستا د الله عبادت شروع کړو. وایي کله چې دوی د اختر په ورځ باندې و هغه میلې ته ووتل او خپل بتان یې د خپلو ځانو سره یوړه او دوی د خپلو بتانو سره دا دعا شروع کړه چې ای بتانو تاسې د صالح علیه السلام دعا مه منئ، د هغه دعا مه قبلوئ.
حضرت صالح علیه السلام ته په قوم سمود کې یو سردار او مشر وویل ای صالحه ای د الله پیغمبره که چیرې ته رښتیا هم د الله پیغمبر یې ته د دغه غره څه چې د هغه غره نوم کاثبه و ته د دغه کاثبه غره او غونډۍ څه موږ ته یو برال به د 10 میاشتو برال به ځوانه چاغه جوړه وښه راوباسه که چیرې تا دغه وښه راوایسته موږ پر الله سبحانه وتعالی باندې ایمان راوړو حضرت صالح علیه السلام د دوی څه وعده واخیستل د دوی څه عهد واخیستی چې که چیرې ما دغه کار د الله سبحانه وتعالی په امر وکړي او الله سبحانه وتعالی تاسو ته د دغه کاثبه غره څه یوه وښه برال به د 10 میاشتو برال به وښه ځوانه راوایسته تاسې به د یوه الله عبادت شروع کوئ دوی دا خبره ورسره ومنل حضرت صالح علیه السلام پر لمانځه ودرېدی 2 رکعاته لمونځ یې وکړي دی الله سبحانه وتعالی ته دعا وکړه چې ای پروردګاره تو خو پر هر څه باندې قادره یې ته و دغه خلکو ته خپل د قدرت نشانه وښکاره که او د دغه کاثبه غره څه دوی ته یو برال به ځوانه وښه راوباسه الله سبحانه وتعالی قدرت کله چې حضرت صالح علیه السلام دعا وکړه الله سبحانه وتعالی د هغه غونډۍ څه د هغه کاثبه غره څه هغه غر سره وښورېدی هغه غر سره متحرک سو د هغه غره یوه غټه ډبره وچاودل الله سبحانه وتعالی د هغه ډبرې څه یوه ځوانه د 10 میاشتو برال به وښه راوایسته کله چې دا وښه راووتل د صالح علیه السلام په قوم کې ډیرو کسانو ایمان راوړی او حتی نږدې و چې ټولو سمودیانو پر حضرت صالح علیه السلام ایمان راوړی وای او دوی ټولو د یو الله سبحانه وتعالی عبادت شروع کړی وای خو په دې قوم کې د قوم سمود په قوم کې د دوی مشران او سرداران چې د بوتانو د عبادت امامان و هغو د خپل قوم خطا ایستی او د ایمان او اسلام سره دغه د قوم سمود انسانان راوګرځول څه کسانو ایمان راوړي ډیرو کسانو د حضرت صالح علیه السلام باندې د ایمان راوړلو څخه انکار وکړي حضرت صالح علیه السلام چې کله دوی ولیدل چې په دې کې څه کسانو ایمان راوړي او ډیرو کسانو انکار وکړي نو دوی ته یې وویل پر دوی باندې خپل هغه پیغمبري شفقت او رحم رالی دوی ته یې وویل چې تاسې خو ایمان نه راوړي پر تاسې باندې د الله عذاب راځي که تاسې د الله د عذاب ځان خلاصوئ نو تاسې و دغه وښې ته تاوان مه رسوئ تاسې دغه وښې ته تاوان مه رسوئ د دې وښې طریقه به دای دغه کم د حجر په شار کې چې کومه ساده او کم د اوبو حوض دی یوه ورځ به دغه د الله سبحانه وتعالی وښه ورځي اوبه به چښي یوه ورځ به د وښې واري یوه ورځ به ستاسې واري الله سبحانه وتعالی دا قصه کوي وإلى ثمود أخاهم صالحا الله سبحانه وتعالى فرمای چې ما و قوم ثمود ته د دوی ورور صالح علیه السلام ورواستوي هغه دوی ته وویل یا قوم اعبدوا الله ای زما قومه د الله سبحانه وتعالی عبادت شروع کړئ ما لکم من اله غیره ستاسو لپاره د الله ما سوا بل څوک د عبادت لایق نسته قد جاءتكم بينة من ربكم بلا شك تاستوس د الله سبحانه وتعالى د طرفه د هغه یوه نشانه هذه ناقة الله هغه نشانه دغه د الله وښه ده دا تاسې تراله دا لکم آیة ستاسې دپاره د الله سبحانه وتعالى نشانه ده فذروها تاسې دغه وښه پرېږدئ تأكل في أرض الله چې دا د الله سبحانه وتعالى په مځکه کې خپل خوراک کوي ولا تمسوها بسوء تاسې و دې وښې ته تاوان مه رسوئ که چیرې تاسې دې وښې ته تاوان ورسوئ فیأخذکم عذاب علیم نو پر تاسې باندې به د الله سبحانه وتعالی دردناک عذاب راسي ای قوم سموده واذکروا تاسې دا در په یاد کړئ اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد چې الله سبحانه وتعالی تاسې د عادیانو وروسته پر مځکه باندې خپل خلیفګان مقرر کړاست وبوأکم فی الارض او الله سبحانه وتعالی تاسې ته پر مځکه باندې ځای درکړي تتخذون من سهولها قصورا تاسې د مځکې پر هواره مځکه باندې
پر هوارو میدانو باندې ماڼیانې جوړوئ وتنحتون الجبال بیوتا او تاسې په غرو کې د خپل اوسېدو لپاره خونې جوړوئ فاذکروا آلاء الله تاسې د الله سبحانه وتعالی دغه نعمتونه در په یاد کړي ولا تعثوا في الارض مفسدين او تاسې په مځکه کې فساد مه خپروئ تاسې په مځکه کې فساد مه جوړوئ قال الملأ الذين استكبروا من قومه الله سبحانه وتعالى فرمایي د صالح علیه السلام د قوم مشرانو څخه هغه متکبرو هغه کبرجنو وویل للذین استضعفوا وهغه کسانو ته چې هغه مؤمنان او د دوی په سترګو کې کمزوري ول وهغه مؤمنانو ته یې وویل لمن آمن منهم هغه کسان چې په دې کې پر حضرت صالح علیه السلام ایمان راوړی وو هغو ته یې وویل اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه ای مؤمنانو آیا تاسې دا یقین لرئ چې الله سبحانه وتعالی صالح علیه السلام موږ ته یو رسول او پیغمبر راستولی دی مؤمنانو ورته وویل قالوا انا بما ارسل به مؤمنون بلا شک موږ د ده پر هغه پیغام چې الله سبحانه وتعالی په کم پیغام باندې دی راستولی دی موږ پر هغه پیغام ایمان لرو او موږ د ده پر رسالت او د ده پر پیغمبري ایمان لرو قال الذين استكبروا الله سبحانه وتعالى فرمای چې دغه متکبرو کبرجنو سردارانو وویل انا بالذي آمنتم به کافرون موږ پر هغه څه باندې چې تاسو پر هغه ایمان راوړی دی چې حضرت صالح علیه السلام دی او د هغه د وحدانیت پیغام دی موږ پر دغه پیغام او د پر رسالت او نبوت باندې منکر یو موږ دا نه منو الله سبحانه وتعالی چې کله دې ته د خپل نشانه او د صالح علیه السلام دغه معجزه چې وشول دا چې کله الله سبحانه وتعالی دې ته راواستول صالح علیه السلام دې ته وویل چې دا د الله وشه ده دغه چې کوم حوض د اوبو دی او د شار انسانان خپل لوشي او د خپلو کورو لپاره د دغه سا او حوض اوبه وړي یوه ورځ به پر دغه حوض باندې پر دغه سا باندې وشه اوبه څښي یوه ورځ به د دې څه د قوم انسانان اوبه وړي کومه ورځ چې د وشي ورځې په هغه ورځ کې به څوک د وشي په ورځ کې به څوک اوبه نه وړي د وشي په ورځ کې به خلک د سا او حوض اوبه نه وړي د الله سبحانه وتعالی قدرتو کومه ورځ چې به د وشي د اوبو د څښلو ورځ وه په هغه ورځ به دغه د الله سبحانه وتعالی وشي دومره شیدې وکړې دومره شیدې به یې وکړې چې د ټول قوم لوښي به د دې د شیدو څخه ډک شوه د قوم ټولو انسانانو به خپل لوښي د خپل کور برتنونه د دې د شیدو څخه ډک کړل الله سبحانه وتعالی دې ته د امر وکړي چې دا زما وشه ده تاسې په دې کار مه لرئ دې ته تاوان مه رسوئ دې د دغه وشي د دې وارې څخه عذاب شوه چې ولې یوه ورځ مکمل د وشي د اوبو لپاره ده د الله سبحانه وتعالی قدرتو په کومه ورځ چې به د وشي د اوبو وارې و دا سا او دا حوض به ټول یوازې د وشي وڅښي د دې سا ټولې اوبه به وشي ختمې کړلې دې د دې څخه عذاب شوه د الله سبحانه وتعالی امتحان و دې د الله سبحانه وتعالی نافرماني شروع کړه او دې غوښته چې دغه وشه مړه کړي او دې وشه ته تاوان ورسوي خو دی د الله سبحانه وتعالی د عذابه بیریدل صالح علیه السلام دوی ته ویلي وه چې که چیرې ته دې وشي ته تاوان ورسوئ الله سبحانه وتعالی به پر تاسې باندې عذاب راولي خو شیطان دوی ته دا خپل چم ښایسته کوي او شیطان د دې وار دوی ته د ښځو په شکل کې رالی او شیطان دوی ته د ښځو په فتنه کې دوی په یو عذاب او په یو ګناه اخته کړه د دوی په قوم کې دوی ډېرې حسنې او ښایستې ښځې وې هغو اعلان وکړي هغه دواړې د حضرت صالح علیه السلام دشمنانې وې دې دواړو ښځو اعلان وکړي چې که هر چا د صالح علیه السلام وشه مړه کړه موږ خپلې لوڼې چې زموږ هره لور دی غواړي موږ خپله لور هغه ته په نکاح ورکوو په قوم کې دوه بدبخته انسانان وه د یوه نوم مستع و د بل نوم قذار و مفسرینو لیکلي دي چې دا قذار ډېر بدبخته سړی و په قد باندې ډېر ټیټ و او تکې شنې سترګې یې وې دې دوو کسانو د دغه ګناه لپاره خپل ځان تیار کله چې د حضرت صالح علیه السلام وشي پر هغه سا باندې اوبه وڅښلې دغه دوه بدبختان چې د یوه نوم مصدع و د بل نوم قذار و
دا دواړه په غره کې د یو غټې ډبرې شاته پټ وه. کله چې د الله سبحانه وتعالی دا وشه راله، اول وار مستع پر دغه وشه باندې د غش حمله وکړه، پر دغه وشه باندې یې غشې ور وغورځوئ او د دې وروسته قذار ور ولاړ سو، د دې وشې 4 سره پښې یې ور کاټ کړې په توره باندې او بیا یې دا وشه مړه کړه او دا وشه یې ختمه کړه. کله چې حضرت صالح علیه السلام خبر سو چې دې الله سبحانه وتعالی دغه وشه چې الله سبحانه وتعالی دې ته راستولې وه او یو ډېره عجیبه وشه وه او الله سبحانه وتعالی هغه خپله وشه بللې وه، نو حضرت صالح علیه السلام دې ته وویل چې تاسې اوس په خپل ښار کې 3 ورځې خوندونه واخئ، تاسې 3 ورځې ژوندي یاست، د 3 ورځو وروسته به پر تاسې باندې عذاب راسي، د 3 ورځو وروسته به پر تاسې عذاب راسي. کله چې حضرت صالح علیه السلام دې ته د 3 ورځو بعد د عذاب اعلان وکړي چې پر تاسې باندې به 3 ورځې بعد عذاب راځي، دې د دې پر ځای چې توبه وکاږي او الله سبحانه وتعالی ته متوجه سي، د دې پر ځای دې دا منصوبه جوړه کړه چې نن ماښام به موږ د حضرت صالح علیه السلام پر کور حمله کوو، نن به موږ حضرت صالح علیه السلام وژنو. که چیرې دی په دا خپله خبره کې رښتونی و، رښتیا هم پر موږ عذاب راتلی، نو ښه دی دی به در موږ مخکې مړ سي، او که چیرې العیاذ بالله د درواغ ویل، نو د درواغجن د هغه سزا ده. د الله سبحانه وتعالی قدرتو د شپې د قوم ثمود ته څه کسان د حضرت صالح علیه السلام کور ته ور روان سوه. کله چې د حضرت صالح علیه السلام کور ته دوی ورژندې سوه، الله سبحانه وتعالی پر دوی باندې د ډبرو باران وکړي او دوی ټول یې په هغه میدان کې، په هغه علاقه کې په دا شپه کې مړه کړه. دوی و حضرت صالح علیه السلام ته ویل او حضرت صالح علیه السلام چې به کله دوی ته وویل چې 3 ورځې بعد پر تاسې عذاب راځي، دوی به مسخرې کولې، دوی به دا خبره په پسخند راواخسته. الله سبحانه وتعالی فرمایي فعقروا الناقة، دوی هغه وشه زخمي کړه، هغه یې مړه کړه، وعتوا عن امر ربهم، او دوی د الله سبحانه وتعالی د امر څخه سرکشي وکړه. او کله چې حضرت صالح علیه السلام دوی ته وویل چې پر تاسې باندې د الله عذاب راځي، دوی ورته وویل یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، ای صالحه، ای د الله پیغمبره، که چیرې پر موږ باندې رښتیا هم عذاب را روان دی، ته هغه عذاب پر موږ راوله. حضرت صالح علیه السلام ورته وویل چې دا د الله عذاب دی، دا مسخرې نه دي، او پر تاسې باندې به د عذاب د راتلو علامه دای چې سبا جمعرات را روان دی، د جمعرات په ورځ به ستاسې د ټولو مخان تک ژړ سي، که ځوانان دي، که سپین ږیري دي، که هلکان دي، که ماشومان دي، که زنانې دي، که نارینه دي، د ټول قوم مخ به تک ژړ سي، دا به د عذاب نښانه وي. او کله چې پر تاسې باندې د جمعې ورځ راسي، بیا به ستاسې د ټولو مخان تک سره سي، او بیا چې کله پر تاسې د هفتې ورځ راسي، د شنبې ورځ راسي، بیا به ستاسې د ټولو مخان تک تور سي، او د هفتې په ورځ به د الله سبحانه وتعالی عذاب پر تاسې راسي. و کله چې د جمعرات ورځ راله، د ټوله قوم د انسانانو مخان تک ژړ سوه، داسې تک ژړ سوه چې چا ګس ورته کتلی نه سوی. او کله چې د جمعې ورځ راله، د دوی ټولو مخان تک سره سوه، د ټولو مخانو د دوی ټولو د مخانو رنګونه تک سره سوه، او د دوی زړه ته ولوېدل چې نور پر موږ باندې د الله عذاب را روان دی، او دوی د مرګ انتظار وکړي. کله چې د هفتې ورځ سوه، د هفتې په ورځ د دوی ټولو مخان تک تور سوه. کله چې د الله سبحانه وتعالی د عذاب وخت رالی، الله سبحانه وتعالی فرمایي فاخذتهم الرجفة، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ما پر دوی باندې د دوی پر ښار حجر باندې یو ډېره خطرناکه او وحشتناکه زلزله راوستل، او د دې زلزلې وروسته پر دوی باندې یو ډېر خطرناک اواز او چغه وختل، فاصبحوا دوی وګرځېدل فی دارهم، په خپلو کورو کې جاثمین، ټول پل مخې پراته وه، او ټول په خپلو کورو کې مړه پراته وه، ټول د الله سبحانه وتعالی په عذاب هلاک سوه. الله سبحانه وتعالی دوی ټول هلاک کړه. روایاتو کې راځي چې کله پیغمبر علیه السلام د تبوک غزا ته تلی،
نو د حجر پر علاقه چې کله ورلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپلو اصحابو ته وویل چې د دې کورو ته مو ورننوځئ او د دې د څاګانو څه اوبه مه رااخئ. دا هغه کسان دي چې پر خپلو ځانو یې ظلم کړی دی. تاسې د دې کورو ته مه ورننوځئ او تاسې د دې د کورو څه اوبه مه رااخئ. په یو بل روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې د قوم سمود څه هېڅوک هم ژوندی پاته نه سو. یوازې په دې کې یو کافر ابو رغال نومېدی، هغه مکې معظمې ته په دغه وخت کې تللی و، حرم شریف ته. کله چې د حرمه سره راووتی الله سبحانه وتعالی پر ده باندې هم هغه عذاب راوستی کوم عذاب چې الله سبحانه وتعالی پر قوم سمود باندې راوستلی و. و بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وویل چې دغه د ابو رغال قبر دی او د ده سره په قبر کې د سرو زرو توره هم ورسره ده. و کله چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو د ده قبر لس کوي، د ده د قبر سره هغه د سرو زرو توره راوکشل. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کله ما قوم سمود هلاک کړي فتولى عنهم، حضرت صالح علیه الصلاة والسلام د دوی څخه مخ واړوئ، د دوی څخه ولاړئ، وقاله او دوی ته یې وویل یا قومي ای زما قومه، ای هلاک سوو انسانانو، لقد ابلغتکم رسالة ربي، بلا شکه ما تاسو ته د خپل پروردګار پیغام در ورسوئ، ونصحت لکم او ما ستاسې لپاره خیرخواهي غوښته، ما ستاسې خیر غوښتی، ولکن لا تحبون الناصحین، مګر تاسې هغه انسانان واست چې تاسې خپل خیر غوښتونکي انسانان نه خوښول. تاسې هغه انسانان نه خوښول کومو انسانانو چې ستاسې سره همدردي درلوده، ستاسې خیر یې غوښتی، ستاسې کامیابي یې غوښته، تاسې د هغه کسانو سره محبت نه درلودی. و بیا حضرت صالح علیه الصلاة والسلام او مؤمنان، مفسرینو لیکلي دي چې 4,000 کسان مؤمنان و، دا ټول د حضرت صالح علیه الصلاة والسلام سره د یمن علاقې ته ولاړه او په یمن کې د حضرموت په ښار کې دی خپل ژوند شروع کړي. دا و د حضرت صالح علیه الصلاة والسلام او د هغه د قوم سمود قصه چې الله سبحانه وتعالی په سورة الاعراف کې بیان کړې وه. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د قرآن د قصو څخه عبرت واخو او په خپل زندګۍ کې او په خپل ژوند کې د هغه کارو څخه انکار وکړو پر کومو افعالو باندې، پر کومو کارو باندې چې د الله سبحانه وتعالی عذاب راغلی و. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د هغه د نعمتو شکر ادا کړو، د هغه د نعمتو قدر وکړو او په خپل ژوند کې د هغه ابدي زندگی دپاره چې د آخرت زندگی ده، نه ختمېدونکې زندگی ده، ابد الابد زندگی ده، د هغه لپاره تیاری وکړو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.